سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د متحده ایالاتو د ملي امنیت مراسیال سلاکار وایي د پاکستان توغندي د امریکا لپاره ګواښ دی. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت مراسیال سلاکار جان افاینز وویل چې پاکستان د اوږد واټنه بلاستیک توغندیو په جوړولو بوخت دی چې دا توغندي کولی شي د امریکا په ګډون له سویلي اسیا څخه بهر هدفونه په نښه کړي. Recently, Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic نوموړي ویلي دي چې د پاکستان توغندیز ځواک د امریکا لپاره لوی ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتو دغه لوړپوړي چارواکي د پاکستان توغندیو د پروګرام د نوي بندیزونو په اړه وویل د اسلام آباد چالان د دغه هیواد د بلاستیک توغندیو د پروګرام د اهدافو په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. جان افاینز د کرانګي بنسټ په ناسته کې وویل که واضح ووایم دا زموږ لپاره ګرانه ده چې د پاکستان اقداماتو ته د متحده ایالاتو لپاره د یو مخ پر وړاندې ګواښ پرته بله لیدلوری نه لري. نوموړي وویل چې له اوږد واټنه بلاستیک توغندیو سیسټمونو څخه تر هغو تجهیزاتو پورې چې د لوی راکټ انجنونو ازمایښت ترسره کولی شي توغندیو په شمول پاکستان خپلې توغندیزې ټکنالوژۍ ته د پام وړ پرمختګ ورکړی. د جان افاینز په وینا که دا لړۍ هم داسې دوام وکړي پاکستان به د دې وړتیا ولري چې د متحده ایالاتو په ګډون د سویلي اسیا ورهاخوا موخې باندې برید وکړي. د امریکا د ملي امنیت مراسیال سلاکار جان افاینز دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې واشنګټن د پاکستان د بلاستیک توغندیو د پراختیا پر پروګرام د بندیزونو د نوي پړاو اعلان وکړ. او وروستی خبره ده چې د اړوند ادارو بیړنۍ ناسته د کابل کندهار لارې د پیښو له امله د دوه ترانسپورټي شرکتونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د کابل کندهار پر لویه لاره د دوو خونړیو ترافیکي پیښو له امله د دوو ترانسپورټي شرکتونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. له یاد وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلی چې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د کورنیو چارو وزارت او د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه بیړنۍ غونډه کړې ده او د دوه مسافر وړونکو شرکتونو فعالیتونه یې ځنډولي دي. بلخوا بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د یادې پیښې په اړه تسلیت وړاندې کړی او د غزني ولایت ټولو نظامي او ملکي مسؤلینو ته د پیښې د قربانیانو د تدافین د ټاپیانو د درملنې او کورنیو ته د رسیدنې لپاره جدي سپارښتنې کړې دي.